پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي. د امید رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. پیل کوو د پاتې مزل په نننۍ خپرونه. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین قائد المجاهدین سید الانصار والمهاجرین وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد، په تیره برخه کې تاسې د لوک هارټ نومي شاعر د شعر هغه ژباړه واورېده چې د راډریک او مسلمانانو د لښکرو په هکله یې لیکلی و، چې د برخې په پای کې تاسې واورېدل چې راډریک د دغه شاعر په وینا د مرګ غوښتنه کوله او ویل به یې چې زر راشه او ما د نړۍ له هر غم څخه بېغمه کړه. ورونه، د توحید بچیانو یو ځل بیا د تاریخ نوی او زرین باب ولیکه، بلکې دا زرین باب یې د کفارو په لاس د هغوی په وینو باندې ولیکه. ورونه، لکه څنګه چې موږ په تیرو برخو کې هم یادونه کړې وه چې غربیانو د اسلام د ورکولو لپاره ډېر پلانونه نیولي ول. د دوی لومړی پلان د اسلامي حکومت ورکول، دوهم یې د قرآن کریم ورکول، دریم د مسلمانانو د اخلاقو او عقل فاسدول او له الله جل جلاله سره یې اړیکه پرې کول، څلورم یې د مسلمانانو د یووالي ورکول، او پنځم مسلمانان د خپل دین په هکله باندې شکمن کول، مختلف شکوک د دوی په منځ کې نشرول او دوی په شک کې اچول. او شپږم پلان د غربیانو دا و چې په اسلامي نړۍ کې د سیاسي دیکتاتوري تاسیسول، او د غربیانو اووم پلان په صنعتي ځواک د مسلمانانو د بدلېدو له ویرې د مسلمانانو ګوښه کول، او په دې برخه کې هڅه کول چې د غرب د توکو کارونکي او مسلمانان مصرف کوونکي پاتې شي. او اتمه خبره چې له دغې خبرې څخه راډریک او د هغه وخت د کفارو ټول مشران ویرېدل چې هغه له قوي رهبرۍ څخه د مسلمانانو لرې ساتل او په نړۍ کې د اسلامي هیوادونو د واک راپرځولو پرله پسې هڅې، تر څو داسې نشي چې د اسلام په واسطه باندې اسلامي هیوادونو سره همغږي شي. دغه د دوی اتم پلان او قوي ماده وه. ورونو، دا بې شمېره مصارف، بشري تلفات او د غربیانو شپه او ورځ نه ستړي کېدونکې هڅې په هغه وخت کې د طارق بن زیاد او نن د اسلامي امارت په څېر د یو واحدې او قوي رهبرۍ د رامنځته کېدو له ویرې وې. او که چیرې د دوی د پردې شاته د پټو او سري غونډو تفصیلات وکتل شي، وبوینو چې دوی څومره د اسلام او مسلمانانو د تخریب پسې له هرې ممکنې لارې لګیا دي. او دې خواته بیا موږ مسلمانان بیا څنګه په ډېرو حالاتو کې بې پروا یو. د دوی د پټو او سري لومو څېړنه نه کوو، خپلو عامو او خاصو مسلمانانو ته یې نه ورښیو چې په راروانو حالاتو کې دوی ورته بیدار، هوښیار او په کمین کې واوسي. ورونو، په همدې هکله انګلیسي مستشرق مونټګومري واټ د 1988 زیږدیز کال د لندن ټایمز ورځپاڼې په مارچ ګڼه کې لیکلي: هر کله چې اسلام مناسب رهبر پیدا کړي چې وکولای شي مناسبې خبرې وکړي، هغه وخت شونې ده چې یاد دین بیا په نړۍ کې د یو لوی سیاسي ځواک په ډول باندې راڅرګند شي. په همدې ډول جیب وایي اسلامي خوځښتونه عادتاً په ویرونکې بڼه وده کوي
دا خوځښتونه وړاندې تر دې چې ناظران یې نښې وپېژني هغوی به پراخ شي. ورونو دوی وایي چې اسلامي خوځښتونه یوازې د رهبرۍ کمی لري. دوی یوازې دې ته په تمه دي چې یو بل صلاح الدین راڅرګند شي او همدارنګه دوی پسې زیاتوي. ورونو لکه څنګه چې په تېرو برخو کې هم موږ یادونه کړې وه چې د اسرائیلو د پخواني صدراعظم بن ګورین هغه خبره وه چې ویلي وو له هغه څه چې ډېر ویرېږم هغه دا دي چې په عربي نړۍ کې بل کوم محمد را پیدا نشي صلی الله علیه وسلم. همدارنګه د پرتګال د پخواني دیکتاتور سالار خبره چې هغه ویلي وو له دې ویرېږم چې د دوی په منځ کې داسې څوک پیدا نشي چې خپل اختلافات زموږ لوري ته راواړوي. ورونو لکه څنګه چې د مسلمانانو په منځ کې د اسلامي هیوادونو په منځ کې دا اوس اختلافات رامنځته کړي دي روان دي د نړۍ په سطحه باندې دوی رڼې اوبه خړوي او خپل ماهیان ورکې نیسي. نو دا د دوی د نیکونو او اجدادو خبرې وي د دوی پلانونه ول چې خپل پاته نسل ته د مسلمانانو په حق باندې پرېږدي. نو ورونو په هغه وخت کې هم طارق بن زیاد رحمه الله داسې یو رهبر و چې ټولو کفارو او د اسلام دښمنانو ته یې دا وښودله چې په مسلمانانو کې داسې یو څوک شته چې په ځان باندې مسلمانان راټول کړي په یو اتفاق او اتحاد سره یې وروزي او بیا د اسلامي خاورو د آزادولو په موخه باندې هغه افراد ورمخته کړي لکه طارق بن زیاد رحمه الله او په اوس وخت کې الحمدلله اسلامي امارت. ورونو لکه په اوس وخت کې چې تاسې په میډیا کې مختلفې خبرې اورئ او ډیره برخه خبرې هم د ښځو په هکله باندې دي نو په هغه وخت کې نه هم هدف د غربي نړۍ دا و چې د مسلمانانو د ښځو فاسدول او په مسلمانانو کې جنسي بېلاریو ته پراختیا ورکول و چې دا د دوی ډېر لوی هدف و. د میلګان په نوم تبشیري ښځه وایي موږ د قاهرې د ښځو په پوهنتون کې وکولی شول چې د وزیرانو او رئیسانو لوڼې په موږ باندې راټولې کړو او دا ناشونې ده چې په بل ځای کې په دې شمېر مسلمان نجونې د مسیحیت تر نفوذ لاندې راشي او دا پسې زیاتوي چې په دوهمه برخه کې د اسلام د کور د ورانولو لپاره تر دې مدرسې غوره څه نشته. ورونو د میلګان خبرې ته مو فکر دی که چېرته تاسې د تیر 20 کلن اشغال دوره مطالعه کړئ چې په ارګ کې څه تېرېدل او په افغانستان کې څومره ښځې مسیحیت ته واوښتلې یا د راغلیو مسیحیانو په واسطه باندې مسیحیت ته دعوت او له اسلام څخه یې واړولې نو بیا به تاسې ته معلومات وشي چې دا عیناً دغه نه هم هدف په ګوتو کوي او له دې خبرو څخه د دې موخه دا وه چې له اسلام څخه د مسلمانې ښځې ایستل په دې معنی چې د نسل ټول وګړي چې دا یې پالنه کوي له دینه به یې وباسي. ورونو په کور کې له نر نه ښځه ډېره وي او د اولاد په روزنه او تربیت کې هم ښځه ډېر رول لري. نو په همدې موخه په هغه وخت کې د مصر په قاهره کې ښځې له اسلام نه ایستلې او مسیحیت ته یې داخلولې چې له هغوی ښځو څخه کوم نسل راپاته کیږي نو هغه هم باید مسیحیان وي او همدارنګه د دا ډول ښځو ورونه او میړونه هم له دوی سره یو ځای له اسلام سره مخه کوي. نو په دې سره د اسلامي ټولنې د ټولو ارزښتونو د ورانولو لپاره تر ټولو ځواکمنه آله ده. ورونو موږ باید دې ته په فکر کې واوسو چې هغه ټولنه چې نن یې غربیان غواړي زموږ مسلمانان وروڼه باید په هغه باندې فکر وکړي او د هغې ډول ټولنې دفاع ونه کړي. د غرب لخوا روزل سوي ښځې چې نن په مختلفو برخو کې احتجاجونه او مظاهرې کوي هغوی دغه ډول تمدن او نسل غواړي چې په راروانو حالاتو کې کوم خلک چې په دغسې فکرونو باندې روزل شوي وي نو د غربي دسیزو په دغه نهمه ماده کې صدق کوي. په دغه نهمه ماده کې همدغه خبر راځي او په همدې باندې تاکید ده. نو ورونو موږ او تاسې د خپلو کورنیو په هکله باندې باید منظم پلان ولرو. د اسلام په روزنه د اسلامي عقایدو په جوړښت فکري روزنه او همدارنګه د مسلمانانو لوړ اهداف په خپلو کورنیو کې بیانول هغوی ته وخت په وخت تنبیهات ورکول
او ورتلقینول به یې دا ګټه وکړي چې را روان نسلونه به د هغو میندو په واسطه باندې په ښه ډول وروزل شي. هغوی ته به د مسلمانانو همدارنګه د مسلمانانو د قربانیو د اسلامي هیوادونو او خاورو ارزښت معلوم شي او پر روانو وختونو کې به د الله جل جلاله د دین لپاره تیار روزل شوي خلک وي. هغوی به بیا ډېرې کمې روزنې او تنبیحاتو ته ضرورت ولري. موږ او تاسې چې اوس په خپلو کورنیو کې کوم بحثونه د خپلو کورنیو مشکلاتو په هکله باندې کوو، باید د داسې فکري نقطو په هکله هم له خپلو کورنیو سره بحث وکړو، هغوی ته معلومات وړاندې کړو او خپلو بچیانو ته هم له کوچنیوالي څخه د غرب د دغو دسیسو په هکله باندې لږ لږ معلومات ورکړو چې په راتلونکي کې بیا د دوی په ذهن کې دا یوه غوټه پاتې کیږي او د دې غوټې د سپړلو لپاره بیا دوی کوښښ کوي چې له مختلفو لارو نه معلومات را پیدا کړي او په راروانو اغزنو مزلونو کې له هغو څخه ګټه پورته کړي. ورونو، اوس به راسو د کیسې دوام ته. طارق ابن زیاد رحمه الله خپل سالار راوغوښت. جولین او اوپاس د هغه سره ناست و. طارق بن زیاد وویل موږ نور دلته زیات پاتې کېدای نه شو. کوم اندلسي پوځیان چې د دې میدان څخه تښتېدلي دي هغوی ته باید په بل ځای کې د آرام او ځان سنبالول وخت ورنه کړو. له هغوی پسې شئ او د حرکت لپاره ځانونه چمتو کړئ. د مسلمانانو لښکر د جولین او اوپاس په لارښوونه باندې حرکت پیل کړ. نو طارق بن زیاد رحمه الله ته احوال ورکول سو چې ډیر زیات بربري غازیان د شمالي افریقا څخه راغلي او په لښکر کې ګډون کول غواړي. کله چې شمالي افریقا ته د غازیانو د فتح او بري خبر ورسېده نو د بربري قومونو او قبیلو څخه غازیان رامات شول او په کرایه کښتیو کې د اندلس په لوري باندې راوخوځېدل. طارق بن زیاد حکم وکړ چې نوي غازیان په لښکر کې داخل کړي، خو هغوی باید په دې باندې پوه شي چې دلته موږ د جهاد لپاره راغلي یو. لوټ، چور او تالان له زړه څخه وباسئ. د ګادلیت د میدان څخه مخکې د شدونه په نامه باندې یوه کلا وه. د ښار څخه لوی دیوال او فصیل راتاو شوی و چې د دې ښار په منځ کې پوځي کلا پرته وه. کله چې د ښار خلکو او د کلا پوځیانو د مسلمانانو لښکر له لیرې څخه ولید، پوځیانو د کلا څخه تېښته وکړه. د پوځیانو د تېښتې په وجه ښاري خلکو هم تېښته پیل کړه. طارق بن زیاد وویل هغوی له تللو او تېښتې څخه منع کړئ. هغوی ته ډاډ ورکړئ چې ستاسې ځانونه، مالونه، حیا او عزت ټول خوندي دي. سپرو غازیانو هم په منډه باندې هلته ځانونه ور ورسول او ولسي خلک یې د وتلو او تللو څخه منع کړل او هغو ته یې ډاډ ورکړ. له دې څخه وروسته له ښاره یو پلاوی طارق بن زیاد ته راغی او هغه ته یې وویل موږ بې وسلې او تش لاس یو، موږ کمزوري یو. کمزوري دا حق نه لري چې په زورورو باندې خپل شرایط ومني. دا د بادشاهانو حق دی چې په زور سره په هیوادونو ولکه وکړي، خپلو پوځیانو ته د خلکو د کورونو او حیا لوټولو او چورکولو اجازه ورکړي. تاسې به هم همدا کار کوئ. په دې کلي او ښار کې ستاسې د مخنیوي او لاس بندولو لپاره څوک نشته. موږ ته اجازه راکړئ چې درڅخه ولاړ شو. تاسې زموږ د ټولو تلاشي واخلئ او لټون وکړئ. موږ یوازې خپلې مېرمنې او لورګانې ستاسې څخه له ځانونو سره بیایو. تاسې ښار ته ننوځئ، موږ ستاسې هرکلی کوو. ورونو، کله چې طارق بن زیاد رحمه الله ته د بوډا سړي او د پلاوي د ویاند خبرې وژباړل شوې، طارق بن زیاد وویل دې ټولو ته ووایي چې موږ ستاسې لپاره داسې دین له ځانه سره راوړی دی چې کمزوري خلک د زورورو څخه خوندي او محفوظ ساتي. دا دین هیڅ چاته هم اجازه نه ورکوي چې د ځان څخه بادشاه او امپراتور جوړ کړي. زموږ په دین کې د هیڅ چا د چور کولو او لوټلو اجازه نشته. د چا د عزت او حیا پایمالونکې سزا زموږ په دین کې سنګسارول او په درو باندې وهل ټاکل شوي دي. اجازه ورکول خو په هیڅ صورت هم چاته نشته چې د چا عزت او حیا ته په بده او غلطه سترګه باندې وګوري. دوی ته ووایي چې موږ دلته په ځمکه او خاوره باندې د حکومت کولو لپاره نه یو راغلي، بلکې د خلکو د زړونو او فکرونو د خپلولو او ملګري کولو لپاره راغلي یو. ورونو، د طارق ابن زیاد رحمه الله دغو پندامیزو خبرو ته ښه متوجه واوسئ. هغه وویل موږ دلته په ځمکه او خاوره باندې د حکومت کولو لپاره نه یو راغلي، بلکې د خلکو د زړونو او فکرونو د خپلولو او ملګري کولو لپاره راغلي یو.
دا کار موږ په زور او ځواک سره نه کوو، بلکې د مینې او محبت له لارې. ټول خپلو کورونو ته په پوره ډاډ او اطمینان سره ولاړ شئ. د هیڅ شي د پټولو اړتیا تاسې ته نشته. هر شی ستاسې خپل دی او بل څوک هغه در څخه په زور نشي اخیستلی. کله چې د طارق بن زیاد خبرې د پلاوي خلکو ته واورول شوې نو ټول حیران او حق پاک پاتې شول. هغوی پرته له خبرو د طارق بن زیاد له آس سره یو ځای روان شول. تر شا د غازیانو لښکر را روان و. په دې توګه د شدونه پوځي کلا پرته د وینې تویولو څخه غازیانو ته په لاس باندې ورغله. طارق بن زیاد د دې ښار او کلا لپاره ګوټ او عیسایي چارواکي وټاکل، خو مشر واکمن یې یو مسلمان پرې وټاکه. ټولو غازیانو په ښار کې هیڅ چاته هم په پورته او بد نظر باندې ونه کتل. تر سبا ورځې پورې د ښار د ټولو خلکو د زړه څخه ویره، ډار او شک لرې شو. د شدونې څخه وروسته بل کوچنی ښار د قرمونه په نامه سره یادېده. طارق بن زیاد هلته 8 یا 10 ورځې تېرې کړې. بربري غازیان د شمالي افریقا څخه پرله پسې را روان وو. ځینې تاریخ لیکونکو د دوی شمېر 12,000 خو ځینو بیا 50,000 لیکلی دی. خو ورونو اصلا د دوی شمېر د 20 او 25,000 په منځ کې و. طارق بن زیاد خپلو سالارانو او قمندانانو ته وویل چې هغوی ته د جګړې په میدان کې د نظم او ترتیب سره سم د جنګېدو روزنه ورکړي. همدارنګه طارق بن زیاد چې کله د قرمونه په لوري باندې روان شو نو د ښار 2 مخور کسان ورته راغلل. یو مخور سړي وویل په لومړۍ ورځ موږ ستاسې په خبرو باندې باور ونه کړ، خو اوس تاسې په عملي توګه راوښوده چې ستاسې دین هر انسان ته د انسانیت درجه ورکوي، په اولس باندې ورته د لاس پورته کولو اجازه نه ورکوي. د دې ښار بچي ستاسې کړو ته سلام او درناوی کوي. موږ ستاسې د احسان بدله په دې ډول درکوو چې تاسې د راتلونکو خطرونو څخه خبر کړو. له دې څخه مخکې چې څومره ځایونه تاسې ته په مخه راځي هغه په دومره اسانه توګه تاسې ته په لاس نه درځي. له دې ځایه چې کوم پوځ تښتېدلی دی هغه ستاسې له ویرې نه بلکې په دې خاطر ولاړ چې د دې ښار خلک په محاصره کې ورسره ونه درېدل او هغوی یې پلوي ونه کړه. نو په چارواکو کې یو تن نور ته زموږ د عمل په نتیجه کې وویل تاسې دا ښار حمله کوونکو ته خوشي کړئ او بیا په نورو ښارونو او کلاګانو کې ځانونه راټول او مقابله وکړئ او دښمن کمزوری کړئ. همدارنګه هغه چارواکي دا هم وویل چې د راډیک د بېعقلۍ په سبب باندې مو ماتې وخوړه او هم ګوټ قوم خیانت وکړ. یو قمندان وویل چې موږ اوس د راډیک څخه خلاص شو نو په ښه طریقه به جګړه وکړو. مخور پسې زیاته کړه هغوی پرېکړه وکړه چې کله د حمله کوونکو لښکر لرې ښکاره شي نو پوځ باید ځای ورته خوشي کړي او په راتلونکي کلا کې ځانونه برابر او چمتو کړي. په دغه وخت کې طارق بن زیاد رحمه الله ورڅخه وپوښتل آیا ستاسې پوځیان ویرېدلي نه وو؟ یو بوډا وویل هغه پوځیان چې د ګادل د جګړې څخه راغلي وو هغوی ډېر وارخطا او ویرېدلي وو، خو د کلا پوځیانو هغوی ته دومره پیغورونه ورکړل چې ټول د غچ او انتقام اخیستلو لپاره تیار شول. اوس د هغوی په زړونو کې ویره نه بلکې د غچ او انتقام جذبه اول ولاده. موږ تاسې د دې څخه خبروو چې په راتلونکي ځای کې به جګړه او مقابله سخته او کلکه وي. طارق بن زیاد چې کله قرمونه ته ورسېد او هغه یې محاصره کړه نو لږ ځنډ وروسته ورته څرګنده شوه چې د دې ځای نیول اسان کار نه دی او محاصره به اوږده شي. په دیوالونو باندې غشي او برچویشتونکي نیغ ولاړ وو. طارق بن زیاد رحمه الله د ټولې کلا له دیوالونو څخه راوګرځېده چې کوم ځای کمزوری وي د هغه ځای د نړولو کوښښ وکړي، خو دیوال ډېر کلک و. په دروازه باندې بریدونه وشول خو د غشو او برچو په وسیله باندې ډېر غازیان زخمیان او شهیدان شول. تر څو ورځې پورې همدا طریقه وازمایل شوه خو د دیوال څخه پرې د غشو برچو او پیغورونو باران روان و. هغوی به ورته ویل ای بربریانو دا قرمونه ده شدونه نه ده، ځنګلیانو بیرته ولاړ شئ، زموږ له لاسه ولې خپل ځانونه مړه کوئ؟ لوټمارانو او لارښ کوونکو موږ به درته د سرو او سپینو څو سکې در وغورځوو، هغه واخلئ او بیرته ولاړ شئ. په همدې ترتیب باندې محاصره همداسې اوږدېده. ځینو تاریخونو دغه محاصره 1 میاشت او ځینو 2 میاشتې لیکلې ده. خو په دغه جریان کې یوه شپه ناڅاپي محاصره پورته شوه. په دیوال باندې اندلسي پوځیان د خوښۍ څخه په نڅا شول. هغوی کنځلې کولې. د ښار خلک هم دیوال ته راپورته شول.
مشعلونو توره شپه رڼا ورځ کړه. په ټول ښار کې جشن جوړ شو او د نیمې شپې څخه وروسته ټول خلک له دیوال څخه راښکته او په خپلو کورونو کې ویده شول. د ډېرې اوږدې محاصرې څخه پوځیان او قمندانان هم په تنګ راغلي وو. هغوی هم په کراره ویده شول. یوازې د دروازې او برجونو پیره کوونکي ویښ وو. په دې وخت کې د کلا څخه د باندې 250 پوځیان راغلل او دروازې ته مخامخ ودرېدل. هغوی په اندلسي ژبه باندې په لوړ اواز سره پیره کوونکو ته اواز وکړ. په دې وخت کې د پیره کوونکو قمندان له برج څخه سر راویست او ویې پوښتل تاسې څوک یاستئ؟ له دروازې سره نږدې اواز پورته شو زه د سیوسته والي کاونټ جولین یم. مشعلونه رالاندې کړئ او ما وپېژنئ. دغه کاونټ جولین ټولو پوځي افسرانو پېژند او د هغه سره یې اړیکې درلودې. قمندان وپوښتل ته له کومه ځایه راغلی یې؟ جولین ځواب ورکړ دروازه خلاصه کړئ، موږ ته پناه راکړئ. دا زما ساتونکي دي. زما 700 یا 800 ساتونکي ووژل شول. موږ د ګادلیت د جګړې څخه ژوندي راخلاص شو. په ځنګلونو کې یوې او بلې خواته لغړن ګرځېدلو چې دې لوري ته راورسېدو. څو وخت مخکې کلا محاصره وه نو موږ د څو وخت لپاره پټ شو. نن چې محاصره پورته شوه موږ د پناه لپاره دلته راغلي یو. زه خپله زخمي یم. زما 25 ساتونکي هم زخمیان دي. لوږې او ستړیا موږ د مړو په شان باندې کړي یو. ژر دروازه خلاصه کړه. په همدې هکله باندې تاریخونه لیکي چې د جولین جامو او حالت داسې ښودله چې هغه ډېرې ستونزې لیدلې او دلته را رسېدلی دی. کوم کسان چې د هغه سره ملګري وو هغه هم په ډېر بد حالت کې وو. له پاسه د ډېرو مشعلونو په رڼا کې د هغوی حالت ولیدل شو او جولین یې وپېژند. له نیمې شپې څخه وروسته مهال و. د کلا د مشر او واکمن راپورته کول دوی مناسب ونه ګڼل. نو یې دروازه پرانیستله. جولین د 250 ساتونکو سره کلا ته ننوت او د هغه په اشاره باندې یې ملګرو د کلا په ساتونکو برید وکړ او په لږ وخت کې ټول ساتونکي ووژل. بیا دروازې خلاصې کړې خو هلته بیا د کلا پوځ ټول د محاصرې د پورته کېدو په خوښۍ کې په شرابو مست او بېغمه ویده شوي وو. غازیانو په ښکاره سره محاصره پورته کړې وه خو لرې تللي نه وو بلکې نږدې په کندو کې پټ وو. هغوی د جولین اشارې ته سترګې په لاره وو. دا د جولین پلان و چې د تاریخ بن زیاد سره یو ځای جوړ کړی و. 2 تاریخونو لیکلي چې د جولین سره 250 ساتونکي ټول اندلسي پوځیان وو. خو نورو تاریخونو لیکلي دي چې دا ټول مسلمانان وو خو جامې یې بدلې کړې وې. او همدا خبره سمه هم ده ځکه چې په دې جګړو کې د جولین سره خپل پوځیان نه وو راغلي. کله چې د کلا دروازې ونیول شوې نو جولین خپله د کلا دیوال ته پورته شو او مشعل یې یوې او بلې خواته وښوراوه. دا د تاریخ بن زیاد سره د هغه نښه او اشاره وه. د هغه پوځ تیار او چمتو و. تاریخ بن زیاد خپل آس ته پونده ورکړه او تر شا یې پوځ د سیلاب په شان باندې د کلا په لور باندې وخوځېدی او د پرانیستو دروازو څخه کلا ته ننوتل. په کلا کې ګډوډي پیل شوه. کله چې د کلا پوځ راویښ شو نو ټول بندیان وو. تر هغو چې ټول غازیان په کلا کې خپرېدل څو پوځي چارواکي له کلا څخه وتښتېدل. 25 میله مخکې یو بل ښار و چې د لوړ دیوال او فسیل په وسیله باندې ساتل کېده. د دې ښار نوم اسیجا و. ښار په پوره توګه د لوړ او کلک دیوال په وسیله باندې احاطه شوی و. دا ښار ځکه مشهور و چې د عیسایت مرکز و. دلته لویه کلیسا وه چې ښوونه او روزنه په دې کلیسا کې ورکول کېده. هلته کوچنۍ کلیساګانې هم وې. او دا هغه مهال و چې لویو پادریانو د اصلي عیسایت پر ځای د رهبانیت مسلک رواج کړی و او د خپلې خوښې کارونه یې کول. پادریان خپله د واکمنانو په شان وو. د هغوی مخه واکمنانو او چارواکو هم نه نیوله. پادریانو په خلکو کې تقدس او لوړوالی خپور کړی و. هغوی ولسي خلک خپل مریدان ګرځولي وو چې د هیڅ ډول ګوتنیونې او اعتراض حق یې نه درلود. خپل عیسایي تاریخونه هم دا لیکلي دي چې پادریانو د کلیساګانو څخه د عیش او عشرت اډې او مراکز جوړ کړي وو. هلته د ښځو او شرابو واکمني وه. د دې ټولو خبرو سره سره ولسي خلکو اسیجا یو مقدس ښار بللو. د تاریخ بن زیاد لپاره راتلونکی ښار همدا اسیجا و.
جولین او اوپاس هغه ته وویل چې د عیسایانو لپاره دا ښار ډیر مقدس او سپېڅلی دی، نو د هغه نیول اسانه نه دي. په دې ښار کې به نارینه، میرمنې او پوځیان ټول جګړه کوي. سره له دې که له دوی سره وسله هم نه وي، خو دوی به جنګ کوي. جولین چې کومې خبرې طارق بن زیاد ته کولې، هغه په عملي ډول باندې په دې ښار کې سرته رسېدلي. د ګادلیت د جګړې څخه ژوندي خلاص شوي پوځیان قرمونه او شدونه ته تللي وو. کله چې هغه 2 ښارونه مسلمانانو ونیول، هغوی اسیجا ته راوتښتېدل او هلته یې پناه واخیسته. خو هلته هم دا اوازې خپرې شوې وې چې مسلمانان پرله پسې فتحه او بری ترلاسه کوي. په خلکو باندې ویره راغله، خو د مقابلې احساس هم له دوی سره راپیدا شوی و. هغوی ته وویل شول چې په دې هیواد داسې خلکو برید او حمله کړې چې رښتینی عیسایي دین له منځه وړي. کله چې د مختلفو محاذونو څخه اسیجا ته تښتېدلي پوځیان راورسېدل، نو خلکو ورته پیغورونه ورکول چې هغه په دې ډول ول: دا بې غیرته له خپل ښار څخه وباسئ. دوی د شدونه او قرمونه نجونې او میرمنې دښمن ته پرېښودې. له دې بې زړه او بې غیرتو خلکو څخه د نارینه جامې وباسئ او د ښځو جامې ور واغوندئ. ډوډۍ څه چې یو غړپ اوبه هم مه ورکوئ، هغه تږي مړه کړئ او دوی باید په لوږه مړه شي. دوی په کاڼو او ډبرو باندې ووژنئ. موږ د خپلو خویندو، میندو، لورګانو او میرمنو ساتنه او حفاظت پخپله کوو. د اسیجا هره ښځه د خپل کور او خپل اهل څخه پخپله دفاع کوي. او داسې په لسګونه پیغورونه وو چې په راتښتېدلو پوځیانو باندې ورول کېده. هغوی د پناه لپاره دلته راغلي وو. خلکو په اخلاص هغوی ته پناه نه ورکوله، خو څرنګه چې هغوی پوځیان وو، نو د هغوی جنګول اړین وو. په همدې خاطر هغوی ته د اړتیا شیان ورکړل سوي وو او بیا ورڅخه د مسلمانانو د جګړې په هکله باندې معلومات واخیستل شو چې په څه توګه او طریقه هغوی جګړه کوي. د دې پوښتنې ځواب هیچا هم ورنه کړ چې هغوی څه ډول جګړه کوي. هر یو به وویل چې موږ ته هیڅ معلومات نه کیږي چې په څه ډول باندې 12,000 کسانو 100,000 منظم پوځ مات او ختم کړ. امپراتور راډریک هم د هغوی په چلونو او طریقو پوه نه شو او ماتې یې وخوړه. خیر، له ماښامه څخه وروسته د ښار لوی پادري د عمومي غونډې اعلان کړی و چې هغې غونډې ته ټول پوځیان رابلل شوي وو. د ښار زیات خلک او پوځیان هم هلته راغلي وو. پادري د وعظ په ډول باندې خبرې پیل کړې چې په خلکو کې مذهبي جوش او جذبه را بیداره شو. بیا پادري اصلي خبرې ته راتاو شو او ویې ویل: دا برید او حمله ستاسې په خاوره او هیواد باندې نه، بلکې ستاسې په دین او مذهب باندې ده. دا حمله ستاسې په حیا او غیرت باندې ده. د دې ښار اهمیت او پاکوالی تاسې پیژنئ. که تاسې دا ښار دښمن ته تسلیم کړئ، نو د دې معنا دا ده چې تاسې بیبي مریم علیه السلام دښمن ته تسلیم کړه. تاسې که صلیب د دښمن په پښو کې کېښود، د یسوع مسیح پادشاهي مو خرابه او تباه کړه. په دې پوه شئ چې تاسې خپلې نجونې او میرمنې د بل دین خلکو ته خوشي کړئ، نو هغوی هم لوټماران او لارښ کوونکي دي، د حیا او عزت پایمالونکي دي، د غلامانو سوداګر دي. تاسې به له نجونو او میرمنو سره یو ځای بوځي او بیا به مو په شتمنو خلکو باندې خرڅ کړي. ستاسې دا عبادت ځایونه، خانقاوې او کلیساوې به هغوی د اسونو طبیلې وګرځوي. آیا دا ټول شیان تاسې په ځان قبلوئ؟ په دغه حالت کې ټولو خلکو په یو اواز سره جواب ورکړ: نه مقدس پلاره، موږ به د دې ښار په ساتنه کې ځانونه قربانوو. لوی پادري د دوی د احساساتو د راپارولو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړ او ویې ویل: زه اوس د هغو پوځیانو سره څو خبرې کول غواړم کوم چې د جګړې څخه راتښتېدلي دي. د امید راډیو ډیرو درنو او متدینو اوریدونکو، دا وه د پاتې مزل نننۍ خپرونه چې تاسو ته ما ډاکټر سیف الله خالد وړاندې کړه. هیله ده موږ هم په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر راروانې جذابې تاریخي خپرونې مو په لوی او مهربانه الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.